سلامونه ولیکې هیلې افغانان ورونو، قسم دی چې سړی دا د وطن حالت وګوري، د بدبختي وګوري، زړه یې صبر نه کوي. ځکه موږ مسافر وانه ډېر سخته تېرېږي. قسم په خدای دی که موږ د یو شي کم وي، وطن هم دا زړه وخورو، زموږ زړه وطن وخورو. لکه دا وطنونه یې نو او په وطن کې دا غیر قانوني او دا عملونه چې نو قسم دی که سات روانې تېرېږي او داسې ډېرو مسافر وانې همدا حل دی د ټولو. زه به نن په دوه شیانو خبرې کوم افغانانو. یو دغه د شهیدانو اونۍ د احمدشاه مسعود چې د 18 کال نه دا منځي په دې وانې، او یو چې دا بعد اوس ډزماران را پیدا شوي چې د افغانستان د اصلي د بدبختیو جنګ چا شروع کړی دی، نو خلکیان پرچمیان یادوي. زه به نن دې ته ثبوت کوم چې اصلي د افغانستان د بدبختیو جړله دغه ولې ډران چې په پاکستان کې تربیه شوي دي ایښې ده. خو اول زه په دې دغه خبرې کوم په مسعود په سالګرې وانې. موږ دا نه ویو چې د مسعود یا د شهیدانو سالګرې دې ونه شي. موږ د شهیدانو ته احترام لرو، دا ستاسې حق دی ویې کوئ. خو دا پوښتنه تاسې نه به څوک کوي چې دا 18 کاله تاسې زموږ په سلهاوو افغانان شهیدان کړه په دې سالګرو کې، په سلهاوو افغانان تاسې زموږ وروره زخمیان کړه، قانون د خپو لاندې کو، د افغانستان بیرغ هم د خپو لاندې کو. زموږ عسکر وګوره دلته پروت دی، د عکس به یې لګولې. زموږ ملي اردو ته تاسې په سپک نظر ګورئ، زموږ قانون ته تاسې په سپک نظر ګورئ. تاسې په یو پیرانت سره په دې سړکونو ته راوځئ لکه دا افغانستان چې ستاسې دا کابل چې صرف ستاسې شخصي جایداد دي. ولې دومره په سپک نظر موږ ته ګورئ؟ ولې دومره په سپک نظر تاسې افغانانو ته ګورئ؟ خدای دې موږ هم توفیق راکړي چې موږ هم د خپلو مشرانو دغه شانې سالګري وکړو. خو زموږ پښتانه خو ټول مفتیان دي. که اوس ته د افغانستان د استقلال ورځ د غازي امان الله خان مانځي، هم زموږ د وروره د آباد شیخان وروره د هغې مخالفت کوي، دا کفر کوي. نو تاسې ته د نصیب تاسې یو متحد قوم هستئ، تاسې یو خلک هستئ، نه په تاسې کې خلقي شته، نه پرچمي شته، نه در کې مجاهد شته، نه در کې طالب شته، تاسې ټول یو خلک هستئ. تاسې ته مبارک وي، خدای دې موږ هم داسې کړي. خو خدای ته وګورئ چې د افغانستان سره د قانون سره لوبې مه کوئ. خدای سره وګورئ چې د خلکو ژوندونو سره لوبې مه کوئ. تاسې څه فکر کوئ چې دا حالت به همداسې پاتې شي؟ زنګونه وال کېږي، تالۍ وال کېږي، ډېر لږ وخت پاتې دی چې بیا به د یو شي حساب کېږي. دا خبره مې یاد ساتئ. تاسې ډېر په پیروانت سره، ډېر په بدماشۍ سره دلته راوځئ، دا زموږ په زړه نه ځایږي. ځکه دا افغانستان بچیان یو موږ دا شی نه برداشت کوو. زموږ ضمیر نه برداشت کوي، زموږ زړه نه برداشت کوي، زموږ یو شی دا نه برداشت کوي. کومه بدماشي چې تاسې په دې کابل کې دا 18 کاله وکړه او ورلګېر سئ اوس هم کوئ، د دې یو حساب به سره کېږي. بل افغانان ورونو، تاسې په دې فیسبوکونو اوس نن سبا کتلي چې دا بعضې خلک را پیدا شوي او بله ورځ د خپل یو جهادي لیډر دومره صفت کولو یو ډزمار. ما ویل چې خدای نخواسته پیغمبر ترې نه جوړ نه کړي. اصلي د بدبختیو جړله چې ده هغه تاسې دا اوو لیډرانو ایښې ده. اصلي په افغانستان کې اول جنګ تاسې شروع کړی، خلقیانو پرچمیان نه دی شروع کړی. ځکه تاسې په 1915 کې 1915 تاریخ دروغ نه وایي، دا ژوندی تاریخ دی. 1915 کې لاړئ او د داود خان په خلاف چې د افغانستان یو اسلامي حکومت و، تاسې ته ایسۍ ټوپکې درکړي او تاسې دلته مسلح جنګ شروع کړو، د جهاد نوم ورته ورکړو. خلقیان پرچمیان هغې وخت کې نه روسانو نه امریکانیانو. نو تاسې موږ ته دا تاریخ غلط مه بیانوئ چې د بدبختیو جرړه خلقیانو پرچمیانو بدبختیو جرړه ستاسې اوو لیډرانو ایښې ده. او ستاسې هغه لیډر په کوټه کې چې په هغې وخت کې چا ورته ویلي د جماعت اسلامي او غټ لیډر و، هغه ورته ویل چې په افغانستان کې مسلح جنګ مه کوه. نو ده ورته مخ راواړو چې حضرت عمر هم د افغانستان په تخت کښېني هم زما جنګ به شروع وي. دا څنګه جهاد دی ستاسې؟ دا څنګه جهاد دی ستاسې چې د روسانو په خلاف هم کوو؟ اوس ډالر یې خورئ، رالئ خارج ملکونو ته دلته ناست هستئ، بچیان هم ایښو مشرت کوئ، هلته د امریکایانو ډالر رالئ. دا ډوډۍ چې تاسې خورئ دا د امریکایانو په ډالرو ده راځي. تاسې په کوم وخت د جهاد او د لیډرانو صفتونه کوئ؟ تاسې لیډران خو هغه خلک دي چې د سمرخیلو جنګ په 1918 کې 1918 کې تاسې د پاکستان پوځ راوستو او په جلال آباد باندې حمله وکړه. تاسې راځئ نن طالبانو پسې یا خلقیانو پرچمیانو پسې خبرې کوئ. زه د خلقیانو پرچمیانو دفاع نه کوم، هغې یو ستر جنایت کړی دی چې د داود خان حکومت باندې کودتا کړې. خو د هغې نه مخکې تاسې دا جنګ شروع کړی په افغانستان کې مسلح. نو اصلي جرړه تاسې هستئ. په چلنج یې درته وایم ټولو ته چې دا څوک دفاع کوي د دې باچا کاموال تاسې ته چلنج دی. زه پوهېږم چې په خلقیانو پرچمیانو کې بعضې فکري داسې وو چې د هغې د اورو چغې والي، د مسکو چغې والي، ټول خو کافر نه وو. خلقیان پرچمیان خو یو تنظیم یو پارټي وه لکه په پاکستان کې چې دي، لکه څنګه چې دا ستاسې د دروغلو دا ایسۍ چې دا پارټۍ نه جوړې کړي، دغه شان یو تنظیم وو. هغه دومره وطن دوست خلکو خلقیان پرچمیان چې هغې په وطن باندې خپل ځان ایمان قربانو.
فکري پکې وه فکري من خلاف وو او په افغانستان کې نه چلیږي او غاښونه ورته خلکو مات کړه نو د افغانستان د بدبختیانو جرړه چې ده هغه هم دا ستاسې لیډران ایښي ده غلط بیاني په دې فیسبوک مه کوئ ځوانانو ته راشئ ما سره زه درته چلنج در کوم چې زه درته په تاریخ درته دا زموږ ځوانان مه غلطوئ 45 کاله ستاسې دې مشرانو دا وغولول نن د امریکایانو سره یو ځای ډوډۍ خورئ وروسته هم راته کافر کړی و اوس هم د امریکایانو راته مسلمانان جوړ کړه په دې خبرو خلک نه غولېږي زما چلنج ته 400 ګزري د ګز او د میدان د دغه سالګیرۍ انجام به بیا معلوم شو